حدود قصاص دي دا په دې کې په خپل الله تعالی وایي چې ولکم بالقصاص حیات، دا په قصاص کې او په دغه حدودو کې د انسانانو لپاره یو ژوند ده. نور خلک چې کوم سړی جرم کړی ده هغه ته به سزا ورکولی شي، دغه سزا نور خلک وویني هغه خلک به بیا جرم نه کوي، د جرم کچه خپله را کمیږي. که نن ورځ په دې ځای کې یو څوک لا وکړي او له هغه څخه لاس پرې کول شي یا پښه ځینې پرې کړي یا دغه ځای کې څوک زنا وکړي په هغه باندې د قرآن کریم احکام تطبیق کړي، په هغه سیده که چیرې محسن یا یو سړی یې واده یې نه یې کړی نو هغه سړی په درو باندې ووایه یا یې واده کړی په رجم یې کې د قرآن کریم ښکاره احکام دي، نو بیا به بله ورځ دغه ځای کې نه څوک زنا وکړي نه به یو څوک بیا غلا وکړي، خپله به د جرمو کچه راکښته شي. او حکومت د دغه لپاره چې په اجتماعي مسایلو کې د خلکو حقوق خوندي کړي. قانون